بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل کې نن درس چې دی هغه اټوسم دی. اټوسم چې دی دا جمع کول کوي. که چیرته وغواړو چې مونږه دغه عددونه سیلري دا جمع کړو، نو دلته به راشو اټوسم، دلته سم باندې کلیک کوئ او که دلته په دې سم باندې کلیک کوئ، یو کلیک دوباره کلیک، دا یې مونږ ته جمع. دا د اټوسم خبره شوه. شارټکټ هم لري. کیبورډ نه به الټ مساوي یو ځل ووهئ، بیا الټ مساوي، اوس تاسې ته به دا جمع کړي. اټوسم باندې پوه شوئ. دویم اپشن ایوریج دی. ایوریج غواړو د دې اوسط مونږه پیدا کړو. ایوریج باندې کلیک کوو، بیا کلیک کوئ دلته، ګورئ ایوریج یې چې دی 3000. بیا راځو کاونټ نمبرز. غواړو چې مونږ سره دلته څو نمبرونه دي دا راته کاونټ کا، نو کاونټ نمبرز باندې کلیک کوو او انټر یې کوئ. انټر سره مو بیا یا دلته کلیک وکړئ، نو ګورئ 15 عدد دي دلته. بیا دې ځای کې کلیک کوو، راځو بل دی میکس، مکزیمم نمبر، غټ عدد راته وښیه. غټ عدد پکې 15000 دی. بیا راځئ ورته چې نه مینیمم کوچنی عدد راته وښیه. دې باندې کلیک کوئ، انټر یې کوئ، ګورئ کوچنی عدد زمونږ 1000 دی. نو دغه فنکشن چې دی دې ته اګریګیټ فنکشن هم وایي. په دې باندې تاسې پوه شئ. سم جمع کول کې ایوریج اوسط ښیي، کاونټ نمبر عددونه شماره، مکزیمم غټ عدد ښیي او مین چې دی مینیمم کوچنی عدد درته ښیي. اوس راځو بل فل دی. فل څه کار کوي؟ فل ډکولو ته وایي. مثال دلته زه غواړم یو څه لیکمه، مثال مې لیکل چې فهم مې لیکلی، زه ورته یم چې دا راته فل کا ډاون، لاندې سایډ ته داسې فل کا راته سلیکټ مې کړه ډاون. ګورئ ډاون سایډ ته چې دی دا فل شو. بیا وایي چې نه ماته رایټ سایډ ته فل کا، رایټ سایډ مو سلیکشن وکړو، فل ته راځئ، رایټ باندې به تاسې ته فل کړي. بیا وایي چې نه زه غواړم چې دا اپ سایډ ته فل کړم. بیا وایي چې نه زه غواړم دا لیفټ سایډ ته فل کړم. فل باندې کلیک کوئ، لیفټ سایډ ته به دا فل کیږي. یا تاسو غواړئ دغه شیټ کې دغه یو څه دي دا کنټینټ، دا زه سلیکټ کوم، دې ته زه یو کلر هم ورکوم، دې ته نه چې دی بیکګراوند کلر هم ورکوم او بولډ به یې کړو. زه غواړم اوس دا ګورئ دا اکراس ورکشیټ کار نه کوي. زه یو 2-3 شیټه نور اخلم. زه یم چې دغه شیټ 3 کاپي کوم، شیټ 4 او شیټ 5 ته. نو تاسو به کنټرول بټن ونیسئ، کنټرول، بیا به شیټ 4 باندې کلیک کوئ، شیټ 5 باندې به کلیک کوئ. دلته به راشئ، ګورئ اکراس ورکشیټ به اوس کار کوي. دې باندې چې کلیک فل آل، دغه ټول شیان چې دی شیټ 4 او 5 ته وړي. زه ورته یم چې اوکې که او ټول شیټ 4 شیټ 5 وګورئ، دا کوم چې مونږ سلیکټ کړی هغه ټول دلته راوړو. که دا بیرته کنټرول زیډ کو، زه ورته یم چې مطلب بیرته دغه کوم چې مو کاپي کړي وه ختم شو. بیا کنټرول بټن ونیسئ او دا سلیکټ کړئ، کنټرول سره دا سلیکټ کړئ. بیا راځو ورته چې نه اکراس ورکشیټ ته راځو، صرف کنټینټ دا فارمټ یې مه وړه، ټیکس صرف یې څه اوکې که. شیټ 4 ته راشه، شیټ 5 کې وګوره صرف ټیکس دی، کلر بولډ ایټالیک بارډر نشته. بیا د کنټرول سره سلیکټ کوو. بیا راځو بل اپشن په اکراس ورکشیټ کې دی فارمټ. زه یم چې یوازې فارمټ وایي، څه اوکې که دی نه تاسې وګورئ فارمټ به ویسي. زه به دا کنټرول زیډ کړم. دلته راځو، مثال زه یو نوی شیټ اخلم. زه یم چې د شیټ شپږم شیټ ته چې دی دا کاپي کړه، شپږم شیټ مو سلیکټ کړه، راوه شو اکراس ورکشیټ ته فارمټ. اوکې اوس به وګورو کاپي نه ده اخیستې، دا مو سلیکټ کړی نو سلیکشن به واخلو او شپږم شیټ تیار سلیکټ دی، اکراس ورکشیټ فارمټ. اوکې تاسې وګورئ شپږم شیټ ته صرف فارمټ راغی، هغه کم کنټینټ چې وو لیکل هغه کاپي نه شو.